بله ورځ یو یهودی مدینې ته راغلی د خرما ونه یې لګولې وی دا ونه چې میوې ته رسیږي هغه وخت کې به بیرته مدینه د موږ په واک کي نن چې بیت المقدس باندې ټوله اسلامي نړۍ چپ پاتې ده خو د موږ قبله وله ولې چپ پاتې ده اسباب نسته د جنګ په چا باندې کیږي دا اوس چې یو نفر د دروازې په خوله کې ودرېږي یو به راپوخرئ نو څه کو دومره ډېر مسلمانان چې د قوت نه پیل ته نه راباسو او قوت نه پیل ته چې راویستل کیږي په چا راویستل کیږي په علومو باندې کم علوم خو ولې مو هغه علوم له مدرسو نه ویستلي دي راوړئ هغه علوم مدارسو ته راوړئ نو خو دا میبزي موږ وویلې ومو ویلې اخر موږ ته څه فایده وکړله خیر د نوی ابتکار وکوي د موږ د ناکامۍ راز په څه شي کې ده چې ټوله اسلامي دنیا ورځ تر بلې نه ټوله اسلامي نړۍ استعمار لاندې ده موږ دلته په افغانستان کې په کم حالت کې دي موږ په سر چې ډرون ګرځي که طبیعت راته خراب سو دلته چې یو وار وکړو کار مو خراب ده موږ څه وخت ازادۍ ترلاسه کولی سو چې علم کې پرمختګ وکړو خیر د طالبانو دا مو مسؤلیت ته د الله په خاطر دا مو مسؤلیت ته فکر وکړئ د ځان سره کم شی موږ کولی سي دا عقیده او هغه وسله چې دوی سره وله ولې هغه وسله کې موږ کې د هغې قوت نسته چې هغه وسله جوړه کړو د موږ له دې عقیدې سره که هغه وسله موږ ته په لاس باندې راسي ته څه فکر کوي بیا به په اندلس سپین بیرغ نه رپېږي بیا به په کاشغرو په تیبت باندې بیا د اسلام بیرغ نه رپېږي بیا به د مدیترانې په دریاب باندې د معاویه رضی الله عنه د تاریخ بیړۍ بیا روانې نسی بیا به اسلامي امت په مابین کې دغه سرحدونه چې نن موږ د امام بخاري زیارت ته نه سو تللی ازادۍ نه راکول کېږي دغه سرحدونه به له منځه لاړ نسي څه وخت تللی سي دا چې ما او تا بې وسلي وه که وسله ولرو وسله څه وخت جوړیږي خو ولې د الله په خاطر باندې مسلمان امت نه راپورته کېږي مسلمان امت د یو دوه داسې علماو چې امت یې ښکار کړی ده امت یې په خپل لاس کې نیولی ده ورته وایي نه دا وایي دا د موږ او د تاسې د پلارو د نیکه علوم ول نو پلارو نیکه علوم ولې اسلامي امت خپله نه راپورته کېږي او د ځان سره فکر نه کوي ته اوس هلته ورته ګوره چې قرآن کې طالبانو صرف په دغه بحث وکوي چې کله د موږ له اروپایانو سره دا شام څه د طالبانو لږ خبرې نه وځم شام سوریه دا عربي جزیره کې نه ده داخله شام سوریه اردن لبنان اوس خو عربي وطنونه دي دا پخوانی د روم د امپراتورۍ لاندې وله څنګه مسلمانانو افریقا ته واوښتل او اسلام افریقا ته ورسو تونس الجزایر مغرب لیبیا دغه اسلامي هیوادونو ته اسلام ولې خپور سو تاسې په دغه یو تاریخ وګورئ د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې په عکا کې چې اوس ممکن هم د اسرائیلو د فلسطین په منځ کې کوم یو ښار د دلته د معاویه رضی الله عنه د بیړیو فابریکه جوړه کړله ځکه جنګ بڼه بدله سوله جنګ له یوې وچې نه بلې وچې ته تللی نو بلې وچې ته جنګ دپاره بیړۍ پکارولې د معاویه صاحب څومره بیړۍ جوړې کړې وې 2,500 جنګي بیړۍ جوړې کړې وې نن ټول افغانستان کې موږ یو ټانک جوړ کړی یوه کښتۍ مو جوړه کړې ده یوه زړه غوندې کښتۍ خیرنه پیرنه ما هلته هلمند کې ولیدله موټرې دې موږ ویوړل په هغه نه دهراوت نه یې خواته اوښتلو خیرنه کښتۍ وه د هغه هم بل چا جوړه کړې وه دلته موږ درولې وه موږ ولې په افغانستان کې د معاویه صاحب زمانه ده 1400 کاله مخکې موږ 2,500 بیړۍ درلودلې له یوې قارې نه بلې قارې ته اوښتلو نن موږ باندې څه سوي دي کم علومو کې چې دا جوړیږي هغه ته موږ وایو دا د کفر علوم دي کوم علوم چې د کفر علوم دي موږ ته د دسیسې په شکل راوړل سوي دي هغې سره موږ مینه پیدا کړې ده